درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. مهرباني جناب مولوي صاحب که د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر په ارزښتونو باندې وغږیږئ. یو ځل بیا همغه ته راځو. مخکې مو هم وویل چې په یوه اسلامي ټولنه کې د امر بالمعروف چې څومره ضرورت ده هغه په نورو ټولنو کې نشته. ځینې خلک دا وایي چې خلک مسلمانان دي نو څه ضرورت دی ته چې تاسو خلکو ته دغه احکام وایي. اسلامي احکام پلي کېږي په مسلمانانو، په هغو خلکو باندې اسلامي احکام نه پلي کېږي چې هغه ایمان ونه لري او اسلام ونه لري، مسلمانان نه وي. نو اسلامي ټولنه بغیر له امر بالمعروف نه بې ارزښته ده. تاسو ولیدل چې په تیر کې دلته چې کله اشغال حاکم و او د اشغالګرو ځواکونو لوري یو اداره جوړه شوې وه، په هغه وخت کې هم هماغه اداره مجبوره شوه دې ته چې د امر بالمعروف په نامه باندې یوه اداره ولري. که ستاسو یاد وي په پارلمان کې ځینو وکیلانو دا غږ راپورته کړ او ویې ویلې چې منکرات بیخي اوج ته رسېدلي او مخنیوي کې امنیتي ځواکونه او نور پاتې راغلي دي. چونکې هغه وخت کې دلته پروژې وې د منکراتو د پرمخ بیولو لپاره، د هغوی په توان کې نه وه د حکومت چې مخه یې ونیسي. خو بیا هم هغه وکیلانو ځینې چې هغه افغاني احساس یا اسلامي احساس یې درلوده هغوی دا درک کړې وه چې باید چې دغسې یوه اداره وي. خو هغه اداره د نورو خلکو له لوري جوړ شوی او دلته یې نه غوښتل چې اسلامي نظام پلي شي، مخه یې ونیول شوله، چاپرې نه ښودل. نو له دې نه معلومیږي چې بغیر له امر بالمعروف نه اسلامي ټولنه هغه اسلامي ټولنه نشي کېدلی. امر بالمعروف د اسلامي ټولنې خلاصه ده او لب لباب ده. که چېرته موږ یوه ټولنه اسلامي بولو نو هغې کې باید چې خامخا امر بالمعروف وي، ځکه په اسلامي ټولنه کې معروف باید چې وي او منکر باید چې نه وي. د معروف تعریف عام ده چې هغه یو شی شرعا عقلا عرفا حسن وي هغه معروف ده، او یو شی چې شرعا عرفا او عقلا قبیح وي هغه منکر ده. نو هره ټولنه دې ته اړتیا لري چې معروفات پکې قایم شي او همدا د امر بالمعروف دنده ده، او هره ټولنه دې ته اړتیا لري چې د منکراتو مخنیوی وشي، همدا د نهي عن المنکر دنده ده. نو یوه اسلامي ټولنه بغیر له امر بالمعروف نهي المنکر څخه هغه اسلامي نشي کېدلی. مننه جناب مولوي صاحب. که څوک امر بالمعروف پرېږدي عواقب یې څه دي؟ عمومي عذاب راځي په قوم باندې. لکه د بني اسرائیلو واقعه موږ ته ښه لارښوونه او ښه رڼا ده. هغه دا چې په بني اسرائیلو کې چې کله الله تعالی دوی له ښکار کولو نه په ورځ د هفتې باندې منع کړل، نو هغوی کې یوه ډله داسې وه چې ښکار یې خپله کاوه، یوه ډله داسې وه چې نه یې خپله کاوه او نه دوی منع کول، درېیمه ډله داسې وه چې هغوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر کاوه. امر بالمعروف یې دا کاوه چې ورته یې چې ښکار حرام ده، او نهي عن المنکر یې دا کاوه چې ښکار مه کوئ. د ښکار نه کول په هغه ورځ باندې امر و، نو دوی نهي عن المنکر کوله. خو کله چې د خدای عذاب راغی بیا په هغو خلکو باندې هم راغی چې کوم خلک پکې ښکیل وو، هغوی خپله د هفتې په ورځ باندې ښکار کاوه، او هغه خلک هم پکې راغلل چې هغوی چوپ وو د دوی په عذاب، د دوی په دې ناروا باندې هغوی باندې هم عذاب راغی. یوازې هغه خلک په نجات کې پاتې شول چې هغوی امر بالمعروف او نهي عن المنکر کولو. همدارنګه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم ده چې یا به تاسې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ او یا به په تاسې باندې عمومي عذاب راځي. نو امر بالمعروف سفینه د نجات ده، د نجات کشتۍ ده. که په یو ټولنه کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وي د الله د عذاب مخه به نیول شوي، که په یو ټولنه کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه وي د الله عذاب ته به لاره برابره شوي، د الله د عذاب د راتګ لپاره به هغه اسباب برابر شوي وي. نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر په ټولنه کې ډېره ضروري ده. مننه. ستاسو د خبرو په تایید باندې باید ووایم امام غزالی رحمه الله په خپل ارزښتناک کتاب کې احیاء علوم الدین کې لیکي امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دین هغه غټه ستن او مسؤلیت دی
چې د ادا کولو لپاره یې الله رب العزت انبیا علیهم الصلاة والسلام راولیږل. کله چې انبیا علیهم الصلاة والسلام د دې د ادا کولو لپاره الله رالیږلي، نو د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر هغه عظمت شان د دې څخه معلومیږي. په ادامه کې امام غزالی رحمه الله لیکي که ټغر ورټول شي، هدف دا چې په یوه ټولنه کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر ونه شي، نو د نبوت وظیفه به معطله شي، گمراهی او ضلالت به عام شي، په فساد او جهالت کې به ټول راښکیل شي، ښارونه به ویجاړ شي او بندگان به هلاک شي. نو الله رب العزت دې په لومړي سر کې تاسو ته چې دغه مسؤلیت در تر غاړه دی توفیق درکړي چې خپله دنده وظیفه په احسنه وجه باندې ادا کړئ، بیا عامو ټولو مسلمانانو ته. بله پوښتنه مې دا ده جناب مهاجر صاحب، خلک د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر له تعریف څخه غلط تعبیر کوي. دوی دا وایي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر والا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز کوي او هغو ځایونو کې مداخله کوي چې شریعت دوی ته اجازه نه ورکوي. آیا کله هم داسې شوي دي که دا د دوی غلط تعبیر دی؟ لکه په بازار کې د یو ځوان درول، د هغې اختقیچي کول، یا د ځوانانو جیبونه لټول، د هغوی موبایلونه کتل، دا ستاسې منهج دی که نه دی؟ یا دا د خلکو غلط تعبیر دی یا هغو کسانو کړي چې واقعا امر بالمعروف کې مسئولیت نه درلود؟ نه، دا زه نه تاییدوم، بلکې په همدغه اړه باندې د امر بالمعروف وزارت له لوري که رسمي اعلامیه صادره شوله، یوازې د خپلو محتسبینو لپاره نه بلکې د ټولو امارتي کسانو لپاره هغه اعلامیه وه چې هیڅوک حق نه لري چې د چا شخصي حریم ته داخل شي بغیر له امنیتي او له قضایي مواردو څخه. چې چیرته یو امنیتي پیښه رامنځته شوي یا د محکمې له لوري یوه پرېکړه شوي، هغه موارد ترې استثنا و. له دې نه علاوه نور هیڅ چاته اجازه نه وه، که هغه د امر بالمعروف محتسب وي او که هغه عام امنیتي ځواکونه یا د دفاع وزارت مربوط وي یا د کورنۍ چارو وزارت یا د استخبارات لوی ریاست مربوط وي او یا نور څوک د امارتي ادارو کسان وي. او په هغو کې یو ښه مثال هم همدا ویل شوی و چې هیڅوک حق نه لري چې د یو چا موبایل وپلټي. مننه مهاجر صاحب، په دې باندې به غږیږو انشاءالله، خو له دمې څخه وروسته لنډه دمه لرو، له دمې څخه وروسته مو ملتیا